د سندرغاړي خاپري نغمې خاوند استاد منګل د طلاق نه 20 کاله وروسته په ناڅاپي ډول په امریکا کې له خاپري نغمې سره ملاقات وکړ. د دوی د دغه ملاقات په دوران کې خاپري نغمه د خپل پخواني خاوند منګل په لیدو ډېره زیاته خوشحاله شوه او استاد منګل هم د خاپري نغمې په لیدلو سره په سترګو کې د خوشحالي اوښکې راغلې. قدرمن دوستانو، د استاد منګل او د هغه د پخوانۍ مېرمنې نغمې د طلاق نه 20 کاله وروسته دغه ملاقات د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې ترسره شو چې په ناڅاپي ډول د میوزیک په یو کنسرت کې له یو بل سره مخامخ شول. نغمه له منګل سره په همدې یوه لنډه کتنه کې د منګل په لیدو ډېره زیاته خوشحاله شوه. له استاد منګل څخه یې مننه وکړه چې هغه د دوی دغه میوزیک کنسرت ته راغلی دی او استاد منګل په سرکړې لونګۍ هم وستایله او هغه ته یې د لونګۍ یوه لنډه سندره هم ډالۍ کړه. منګل هم د امریکا د کالیفورنیا ایالت په دغه جوړ شوي کنسرت کې له خپلې پخوانۍ مېرمن نغمې سره په لیدو د خوښۍ اظهار کړی دی. خو دلته راغلي اکثره خلکو دا ویل چې استاد منګل د نغمې په لیدو سره ډېر زیات احساساتي او غمزده ښکارېدل. د منګل او نغمې د طلاق نه وروسته دا ویل کېدل چې استاد منګل افغانستان ته تللی او هلته له ورونو او ورېرونو سره خپله زندګي تېروي او دا هم ویل کېدل چې استاد منګل هلته بله ښځه کړې ده. خو ملګرو، د استاد منګل د دویم واده خبره تر اوسه لا دقیق معلومه نه ده چې آیا هغه په رښتیا دویم واده کړی دی او که نه. بل خواته یو شمېر د استاد منګل مینوال وایي چې استاد منګل واپس امریکا ته تللی دی او هلته له خپلو زمنو سره اوسیږي. قدرمن دوستانو، تاسو یې په اړه څه نظر لرئ؟ نظر مو راسره په کمنټ کې خامخا شریک کړئ او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ.